د انسان ژوند ډېر قیمتي دی او بعضې وختونه هغه به داسې ښه قیمتي لکه د رمضان دا مبارکه میاشت بیا د آخري عشره اوس تقریبا 20مه شپه ده خبره انشاءالله مختصره کوو او د الله سبحانه وتعالی هغه نه دعا کوو هغه زموږ رب دی چې موږ ته خیر راکړي ځکه ټول خیر د الله سره دی هغه نه خیر غوښتل پکار دی خبره به د دې ځای نه شروع کړو چې د انسان د تخلیق برخې چې دي که دا درې دي درې برخې دي درې اجزای دي چې د هغې نه انسان جوړ شوی دی یوه برخه د انسان د ظاهري بدن دی چې دا ښکاري اندامونه دي دا کوم جسم دی کوم بدن چې دی دویمه برخه د انسان هغه د انسان عقل دی د انسان په بدن کې یو مهمه برخه چې دا هغه د انسان عقل دی یو مهم جز او دریم چې هغه د دې هم ډېر مهم دی هغه د انسان روح دی روح تاسو ته پته ده چې دا روح د څه نه جوړ شوی دی چا ته پته ده انسان د څه نه پیدا شوی دی او روح نور الله فرمایي چې قل الروح من امر ربي روح د الله سبحانه وتعالى طرفنا یوه ډېره ښکلې تحفه ده یو نور دی یو رڼا ده او دومره مهم دی چې کله د انسان د بدن نه روح جدا شي نو بیا دا بدن 3 ورځو کې ختمېږي د روح کې الله داسې کمال اچولی دی چې هغه د انسان دا بدن تازه ساتي اوس دا 3 څیزونه چې دي دې باره کې خبره کوو د انسان بدن د انسان عقل او د انسان روح درې خبرې مختصرې کوو او د دې درې واړو مسؤول څوک دی د دې درې واړو مسؤول چې دی د انسان خپله دی او سبحان الله دا درې واړه چې کوم دي که نه د انسان بدن د انسان عقل او د انسان روح دا درې واړه څه تقاضا لري غوښتنې لري هغه به پوره کوي که د بدن خیال دې ونه ساته هم ترې نیمګړی کېږي او که د عقل لحاظ دې ونه که هم په تا کې نقصان راځي او که روح دنه خراب شه او روح دې ګډوډ شه نو هم ډېر مشکلاتو سره به مخامخ شي او ناشنا خبره دا ده که نه چې د انسان چې هر څونه پوهه شي انسان ته دا بدن ښکاري که نه روح چاته نه ښکاري که نه او نه عقل چاته ښکاري انسان ته د خپل بدن ښکاري او نور انسانانو ته ښکاري نو دی د خپل بدن دپاره ډېره وسه کوي شپه او ورځ په دې کوشش کوي چې لږ مال پیدا کړي پیسې پیدا کړي کاروبار ځان ته جوړ کړي یو کور جوړ کړي ګاډۍ واخلي داسې ده که نه ده هر انسان دا کوشش کوي نه که دا عوام دي او که خواص دي او که علما دي علما دا کوشش کوي چې
د خپل بدن دپاره د خپل بدن د راحت دپاره کوشش وکړي او دې کې څه حرج نشته دی دې کې هېڅ حرج نشته دی چې یو سړی د خپل بدن د راحت دپاره کوشش وکړي حلال مال پیدا کړي کاروبار وکړي سفر وکړي تجارت وکړي دا ښه خبره ده خو دې کې شرط دا دی چې دا مال به په غلطه طریقه نه پیدا کوي حرامونه به ځان ساتي دوکه به نه کوي خیانت به نه کوي چل به نه کوي دوکې دړاکې به نه کوي بچا به زیاتی نه کوي ظلم به نه کوي دا شرطونه به کوي چې د دې شرطونو سړی لحاظ ساتي نو بیا کاروبار ښه شی دی بیا دنیا طلب کول دا ښه کار دی ډېر خلک داسې چې د دنیا بد بیانوي دا صحیح خبره نه ده ښه دنیا ښه ده او بده دنیا بده ده چې په ښه طریقه دې پیدا کړه په حلالو باندې محنت دې وکړه جدوجهد دې وکړه دا ښه خبره ده دې وجې نه د اسلام کې د اقتصاد او د پیسو ګټلو ترغیب راغلی دی ولې ځکه دا د انسان د بدن تقاضا ده انسان په دې دنیا کې اوسېږي خو دومره ده چې د بدن د خدمت د وجې نه به خپل عقل ته نقصان نه رسوي او د دنیا او د خپل بدن د راحت د وجې نه به د روح نه نه غافله کېږي لکه د درې واړو خدمت پکې او هغه انسانان به ډېر خوشحاله وي څوک چې د درې واړو لحاظ کوي هم د خپل بدن او هم د خپل عقل او هم د خپل روح نو د انسان بدن خوراک ته ضرورت لري انسان بدن په څه ساتل کېږي دا بدن د الله سبحانه وتعالی د طرف نه یو امانت دی چې تا ته د دې د وجې نه د خپل بدن هم لحاظ ساتل پکار دې ته به راحت ورکړې چې کله دې ته ضرورت و خوب به کې د خپل صحت غم به کې ډېر انسانان داسې دي چې د خپل صحت غم نه کوي نو بیا چې کله د بیماري ورباندې راشي نو بیا ډېر وارخطایي ځکه چې امتحان او په ابتلا کې صبر دا ډېر ګران کار دی او دا ډېر قوي ایمانونه غواړي بیا هغسې ایمان خو سړي سره نه وي بیا وارخطایي نو د خپل بدن لحاظ ساتل پکار بل صحیح خوراک کوم چې د انسان صحت ته فایده ورکوي او نقصان نه ورکوي داسې خوراک پکار هغه څیز نه به ځان ساتي چې هغه ستا صحت خرابوي هغه که خوراکي که هغه هر څه دې وجې نه د اسلام په دې احکامو کې ډېر حکمتونه دي د اسلام مبارک او ښایسته او عظیم دین ټولې نشې حرامې کړي ټولې نشې ولې ځکه چې نشه چې ده د انسان بدن ته نقصان رسوي دا فایده نه رسوي هره نشه که هغه نسواري که سګرټي او ورپسې ورځه نسوار هم حرام دي ها بعضې مریان چې داسې جاخې جوړوي بعضې خو خپله کوي نو ځکه وایي دې زه باک نشته نسوار هم حرام دي ټول هر څه حرام ځکه چې دا د انسان عقل خرابوي نسوار صحت خرابوي لکه سترګې نظر خرابوي خوله خرابوي که نه د دې مصیبت نه ځان ساتل پکار معده خرابوي نو د خپل صحت لحاظ هم پکار او دې دپاره هر انسان لګیا دی او پکار هم ده ټوله دنیا دې پسې لګیا ده چې د انسان د بدن څنګه خدمت وشي نو هغه آبادیانې کوي او هسپتالونه یې جوړ کړي دي هسپتال کې څه کېږي خو د انسان د بدن علاج پکې کېږي او دا ښه خبره ده
انسان چې دی بدن نه موږ فارغ شو د بدن لحاظ پکار دی لکه خپل صحت ته ګټل پکار دي هغې ته راحت ورکول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولنفسک علیک حق ستا بدن نه دی د دې په تا باندې حق دی دا به د خطرې نه ساتي دا به د ضرر نه ساتي دا به د نشو نه ساتي دا به ښه ښایسته او صفا به ساتي دویم چې دی نو هغه د انسان عقل دی اوس که څوک د اوله خبره که څوک د صحت غم نه کوي نو څه به وشي بیمار به شي که نه بیمار به شي او چې بیمار شي دا به صحت د لاسه ورکړي وبهبېږي دویم چې دی نو هغه د انسان عقل دی عقل د عقل هم ډېر لوی نعمت دی عقل د انسان سره یو رڼا ده یو نور سره دی عقل پوهې ته وایي که نه نو دا هم بعضې غوښتنې لري چې د عقل د انسان زیات شي ډېر شي هر هغه علم چې هغه فایده ورکوي نو انسان باید د هغې طلب وکړي هر علم که هغه په دنیا کې فایده ورکوي او که په آخرت کې فایده ورکوي د دې د وجې نه علم چې دی دا ډېر لوی عبادت دی او ډېر لوی نعمت دی الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته فرمایي وقل رب زدني علما ای پیغمبره ته چې زما نه دعاګانې کوې که نه نو په دعاګانو کې دا یو ته نه دي ویلي چې زما نه یو د څلور بنګلې وغواړه چې اوچتې اوچتې بنګلې غټې غټې او نه یو ته دا ویلي دي چې یاره زما نه مال وغواړه شهرت وغواړه طاقت وغواړه نه زما نه علم وغواړه نو علم د قرآن او د حدیث نه واخله او هر هغه علم چې تا ته فایده درکوي نو په دې باندې عقل ښایسته کېږي او په دې باندې عقل روښانه کېږي او په دې باندې عقل ډېرېږي هغه به بیا معاشره کې ګټل پکار وي چې کوم جانب کې څوک باید کار وکړي او څومره کار وکړي داسې خو ممکن نه ده که نه چې ټول علما شي اوس چې ټول علما وي او په قرآن او حدیث باندې پوهېږي نو دا نور کارونه به څوک کوي نو دې د وجې نه چې یو لږ علما یي لږ علما خو چې هغه ښه علما د قرآن او د حدیث علما یي آسماني وحي بیانوي دا ډېر کار کېږي په دې سره هغه چې بیان کوي نو په دې سره ډېر اصلاح کېږي نو څک خلک به د دین خدمت کوي د دین علم به زده کوي د حلال او د حرام د الله سبحانه وتعالی د عبادت او د آخرت مسایل ځکه هغه هم را روان دی که نه او زموږ دا مرحله ختمېدونکې ده موږ دلته مسافر یو په دې دنیا کې موږ ټول خلک چې موږ مسافر یو زموږ نه مخکې خلک راغلي دي په دې دنیا کې ژوند یې تېر کړی دی او هغوی د آخرت په سفر باندې روان شوي دي او اوس موږ دلته په دې دنیا کې نو څه وخت بعد به موږ هم خپلې کډې تړو او د آخرت په طرف ته ځو المهم انسان باید همیشه د خپل عقل او د خپل پوهې د هغې هم لحاظ وکړي هغې ته وګوري قرآن علم هغه راواخلي اوس خو الحمدلله د قرآن کریم ترجمې شته دی داسې علما د الله سبحانه وتعالی ډېر لوی نعمت دي چې هغه صحیح قرآن بیانوي هسې قیسې پیسې نه کوي صحیح په اخلاص په مینه چې کوم علما د الله سبحانه وتعالی کتاب بیانوي
دا ګوره رجال الله دي دا د الله سړي دا د الله ډېر لوی نعمت دي او د دې په مقابل کې هغه مولیان یا هغه اهل علم چې عوام خو چې پټکې په سر یا د رومال په سر واجو نو بس ته مولا وایي که نه نو هغه مولیان موږ ورته مولیان ووایو چې هغوی هسې جاخې کوي او قرآن کریم صحیح نه بیانوي خپل دنیوي مقصد یې پکې نو دا د الله سبحانه وتعالی طرف نه ډېر لوی مصیبت دی ځکه چې هغوی خبرې کوي که نه د ملا خبره خلک اوري او هغه خبره ګډه وډه وي نو هغه چې بیا ته صحیح کې نو خرې بې د نستې دي نو خپل عقل په قرآن باندې ښایسته کول پکار دي او بیا ورپسې چې نور کوم علمونه یي د قرآن او د حدیث دا خو اصل دی وحی ده کنه دا وروسته راځو روح ته دا ډېر پکار راځي دا د روح دپاره دي او بیا ورسره نور علمونه د اقتصاد علمونه دي د ډاکټرۍ علمونه دي څومره چې دنیوي علوم دي که نه هغه حاصلول پکار دي د دې دپاره چې د دنیا دا نظام دا ښه وچلېږي دې کې خلق داسې دي د عقل باره کې چې مختلف دي بعضې قومونه داسې دي داسې دیني خبره نه کوي دنیوي لحاظ سره هغوی ډېر هوښیار دي په هغو کې ډاکټران دي په هغوی کې انجینران دي په هغوی کې دنیا پوهان دي پوه خلک پکې دي خو دا زموږ قوم چې دی پښتانه نو په دې به خفه کېږو نه که نه دی ډېر شاته پاتې شوي نو د سوشل میډیا نه ده دی د انسانانو حقیقت راښکاره کوي چې دوی دننه کوم فکر لري او کوم سوچ لري نو تاسو زما فیسبوک او د صفحې کې موبایل ټول استعمالوو که نه او ټول یې ګورو دا بل لوی مصیبت دی د دې استعمال هم عقل غواړي چې دا به سړی څنګه استعمال کړي او د دې چې کوم مصیبتونه دي د هغې نه سړی څنګه ځان وساتي ځکه دا صفحې نه دي دا لوی لوی موبایلې شي دې کې فایده شته دی دې کې شک نشته دی په دې دعوت کېږي په دې باندې سړی ډېر زر خبرېږي د یو خبرې نه خو دې ډېره لوی لوی ایمانونه هم راخطا کړي دي او دې موبایل چې دی ډېر عزتمن خلک هغه بې عزته کړي دي او یو لوی مصیبت یې دا دی که نه چې دا انسان د ګناه سره عادت کوي دا ناشنا خبره ده چې دا لري لکه نقشه ده زما سړی عادت کېږي بیا چې روان نخلي لاس به دې خار اخلي او چې داسې ډېر فکر درسره نه و نو ګنټې به ستا نه ضایع کېږي عمر به دې خوړل کېږي او ته به بس دې ته ناست دي او دا ګوته به دې تاړم کړي او وخت به دې ضایع کېږي ډېر انسانان داسې دي مور او پلار څومره عظیم نعمت دی د هغې سره به بچیان ناست دي موبایل به یې اخیستی هغه عظیم انسانان به ورته ناست دي دا به موبایل کې ګوتې مېلمانه به راشي او کوربه به موبایل راخیستی او کله داسې چې کوربه ناست دي مېلمانه به موبایل راخیستی ټولو کې خو جاخې پکې ډېرې دي دې ته هم د عقل ضرورت دی چې سړی دا داسې استعمال کړي چې فایده ترې واخلي او د ضرر نه بچ شي نو دې د انسانانو اصلیت راښکاره کړه زموږ پښتانه د عقل په لحاظ سره ځکه شاته پاتې دي که تاسو په سوشل میډیا کې ګورئ نو زموږ د پښتنو ستاران څوک دي تاسو ته معلوم دي څوک دي سلطاني محمد نبي صاحب سلطاني محمد سلطان سلطان څوک خالد بن وليد خالد بن وليد ماشي ها بل
پښتنو ستاران څوک دي؟ یو خالد بن ولید دی رضی الله عنه. بل داسې خالد بن ولید هغه اتلس کلن و. نه اسامه بن زید رضی الله عنه اتلس کلن و او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده نو د ده ته یو لښکر برابر کړ اسامه رضی الله عنه ته او دې شام ته ولېږه. هلته د عیسایانو سره د جهاد وکړ او لوی لوی صحابه کرام د ده په لښکر کې. دا د خفګان خبره ده. هغه په زرهاو په لکاو خلکو ګټلي، یعنې لکونو خلکو خپل وخت لیونو ته ورکړی. که نو ته به لیونې څه زده کړي؟ عقل کې زموږ پښتانه د خفګان خبره ده، دا د خوشحالۍ خبره نه ده چې کوم انسان الله معذوره پیدا کړی دی هغه ته سټارټ وکړي. هغه غریب معذوره دی، لیونی دی، دماغ یې کار نه کوي، یا یو اندام یې نشته دی، یا ساده دی. نو زموږ د پښتنو سټاران دغه دا ډېره د افسوس خبره ده. پکار ده چې زموږ مشران داسې خلک دی چې هغه پوهه خلک. یعنې تعجب خبره دا ده یو داسې عالم یو داسې شیخ چې هغه د قرآن او د حدیث ماهر ډاکټر هغه به 300-400 کسانو ګټلي. یو چې لیونی لاړې په دې ځای باندې راپېږي کږه لکه خولې کږی معذوره وي هغه په 10 لکه او 15 لکه کسان دې ته دغه انسانانو هغه تا ته یو معیار درکوي چې دا په کوم ځای کې راوړي. دا خبر مهم ده، خبره اوږده نه شي رانه. خو عقل چې دی دا په قرآن او د حدیث په علم او په من علم باندې زیاتول پکار. آخري خبره درېیمه هغه د انسان روح دی. دا ډېر د انسان دا روح چې دی که دا دومره مهم دی چې کله د روح خفه او روح دنه ګډوډ شوی نو بیا نه درته عقل فایده درکوي او نه درته بیا دا بدن فایده درکوي. کله چې روح د انسان خراب شي او دا هغه سر دی، هغه راز دی. تاسو به ګورئ په دې بهر دنیا کې په بهر نړۍ کې یو ښه ښایسته ځوان وي، ښه ښایسته ځواني وي او ښه به مالدار وي او هغو باندې پابندیان یې نشته که نه، ځکه یو خو ایمان نه لري چې څه زړه غواړي هغه یې کوي. د هغې باوجود هم هغه ایسته خپل ځان وژني. دا ولې؟ دا ځکه چې د هغه بدن خدمت یې کړی دی، د عقل خدمت یې کړی دی، خو د هغه روح تنګ دی، د هغه روح هغه خفه دی، روح یې تازه نه دی. نو هغه ته بیا عقل او بدن فایده نه ورکوي، ځان ختم کړي. نو روح چې دی دا په څه خوشحالي؟ روح دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه یو نعمت دی، یو رڼا ده، یو تحفه ده چې انسان ته ورکړې ده او دا خوشحالېږي د الله سبحانه وتعالی په عبادت. خو صحیح عبادت، صحیح عبادت دې ته وایي چې اخلاص پکې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. بس لنډه خبره بغیر د لانجو نه هر عبادت چې ته کوې نو خپل زړه ته دې وګوره چې ته دا عبادت د څه لپاره آیا خلک یې کوي هم ته کوې یا که نه بل څه مقصد دې پکې دی. که چېرته مقصد پکې بلې و او د الله سبحانه وتعالی مخ دې مقصد نه و نو لږ سوچ وکړه غلطه روان او چې بیا دې نیت خالص د الله دپاره دی نو بیا پکې سوچ وکړه. ډېر انسانان دلته وکړي لکه عمل د الله دپاره کوي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع پکې نه وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات پکې نه وي. نو دلته ډېر انسانان وښودل. نو هغه څنګه عبادت کوي؟ یا د خپل تنظیم نه متاثر وي، یا د خپلې ډلې نه متاثر وي، یا د خپل قوم نه متاثر وي، یا د خپل مولوي صاحب نه متاثر وي، یا د خپل مذهب نه متاثر وي. نو عمل هم وکړي، کوشش هم وکړي، خو چې د الله د رسول طریقه پکې نه وي نو خو پرې وخېږي. نو روح به نه خوشحالي، روح به هغه عبادت خوشحالېږي چې د الله دپاره وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. بل آخري خبره د روح
غذا چې ده که نه غذا دا د الله سبحانه وتعالی د ښکلی مزیدار خوږ رڼا او بهترین کتاب نو دا خبره بیا د خفګان سره کوو چې دا کتاب چې ډېره لویه خزانه ده یعنې موږ د دې تعبیر نشو کولی او نه د دې خبرې حق ادا کولی شو چې دا څومره ایماني څومره علاج څومره خوږ او څومره بهترین کتاب خو موږ ترې شاته پاتې شي قرآن او د دې شرح حدیث ځکه دا دواړه د یوې خولې نه راوتي دي دا خبره هم دلته غوندې مهمه ده فتنې دي په هره زمانه کې راوچتېږي او ختمېږي او د مشکل دا دی چې فتنه همیشه د ملا په شکل کې راوچتېږي دا اشنا کله به امینه ته فتنه وانه وري فتنه چې راوچتېږي نو د هغې شاته به یو ملا صاحب ولاړي دا یاد وساتئ ایمان هیڅ کله نه پوره کېږي بغیر د احادیث او قرآن کریم باندې هیڅوک عمل نشي کولی بغیر د احادیثو ځکه چې قرآن او حدیث د یوې خوله نه راوځي او دا امکان نه لري چې هغه انسان چې قرآن یې درته بیان کړی دی دا ومني او همغه انسان چې حدیث یې ته بیان کړي دی دا ونه مني نو هر چا نه چې دا خبره اورېدله که هغه د ملا په شکل کې وو که هغه د ډاکټر په شکل کې وو که هغه د یو انجینیر په شکل کې وو چې د احادیثو باندې گزار کوو که نه نو پوه شي چې دې سړي کې مرض نو د انسان روح چې اخیسته کېږي او خوشحالېږي هغه په قرآن او حدیث هغې وجه دا ده چې قرآن کریم به تا همیشه داسې به دې لاس نه به دې ونیسي او همیشه به دې د الله سره ګرځوي نو چې ته د الله سره ګرځوي نو ستا روح به بیا تنګ شي روح نه تنګېږي که نه ته به د خپل رب سره ګرځي کله به درته د رب صفت کوي ته به په هغې کې سوچ کوې کله به دا قرآن کریم درته د آخرت بیان کوي تا به هغې ته غوږ نیولی او بیا هغه ډېر په ناشنا انداز کې قرآن انداز کې به ډېر اصل کله به درته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانوي تا به کله به ستا په زړه غفلت راځي قرآن کریم به داسې آیتونه به ته پرې ورتېر شي چې هغه به ستا د زړه نه دا غفلت لري نو دا اوس ډېره اوږده موضوع ده چې قرآن څنګه د انسان روح ایسته کوي خو وخت له ورکړي خو دا نه چې اوس ټول وخت سړی ورکړي خو لږ وخت مقرر یعنې یو 5 منټه سهار کې ته دې ته خاص کړه چې قرآن کریم یو آیت تلاوت کړه بیا د هغې ترجمه وګوره او بیا چې داسې روان شو په دې سوچ وکړه چې دې آیت کې څه لیکلي 3 کاله بعد به ته بیا مفسر یې د قرآن خو انسان داسې چې اکثر انسانان داسې بې هدفه ژوند کوي هېڅ مقصد یې نه به سهار راپاڅېږي او بیا ماښام شي بیا سهار شي نه داسې نو خلاصه خبره په همدې سره ټولو خبره لږ اوږده شوه نو موږ دا خبره وکړله چې انسان هغه وخت کې ښایسته ژوند کولی شي ښایسته هم په دنیا کې هم په قبر کې هم په آخرت کې چې دا د 3 څیزونو لحاظ او دا 3 واړه د ده سره امانت دی 3 واړه الله ورته ورکړي اول د ده بدن دی د دې باید لحاظ وساتي دویم د ده عقل دی دا باید همیشه کوشش وکړي چې عقل یې زیات شي او دریم د ده روح دی او کوشش وکړي چې خپل روح ښایسته وساتي صفای وساتي ګوره چې کله یو ځل د انسان دا روح ښایسته شي که نه بیا دا لانجې او حسدونه او بغضونه او دا ټول به خپله ورکي ځکه د انسان دا روح داسې اوچت شي چې اوچت شي نو هغه بیا د هغه نظر په خپله الله لګېږي بیا د هغه د زړه نه خپله حسد وځي بغض ورته وځي بیا د هغه په زړه کې خیر راځي هغه بیا همیشه د هغه نه به خیر خوري شر به دې کله نه خوري نو خپل زړه او خپل ایمان او خپل روح دا د الله سبحانه وتعالی په کتاب باندې
أو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أحاديث نباتي ونور كبر بكارتي استدور بكارتي الله سبحانه وتعالى دي من تدعمك والتوفيق خاكي